بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك عدد ما تحب وترضى. وبعد. درنو حاضرینو مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام زندگی او له هغه څخه خبرتیا دا د مسلمان امت لپاره د مسلمه امت لپاره ډیر اشد ضرورت ده. نو راځي په همدغه شروع وکړو د پیغمبر علیه السلام زندگی تعقیب کو ترڅو پورې یو ښکلی او مثبت ژوند شروع سي. الله جل مجده في خپل کلام کې وایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. د پیغمبر علیه السلام په زندگی کې الله جل مجده د امت مسلمه لپاره یو ډیر ښکلی نمونه ایښې ده. پیغمبر علیه السلام زندگی او ښایسته زندگی د امت مسلمه لپاره یو ډیره ښه نمونه ده. لہذا ټول مسلمان باید په دې باندې ځان مکلف کړي چې تر څو پورې د پیغمبر علیه السلام له سیرته خبر سي. راځو بېله ځنډه همدغه موضوع همدغه لړۍ شروع کوو. د پیغمبر علیه السلام زندگی څنګه زندگی په کور کې یې څنګه زندگی کوله او له نورو خلکو سره یې څنګه زندگی کوله. نو لومړی د پیغمبر علیه السلام د زندگی هغه اړخ رااخلو چې په کور کې په خپل کور کې له خپلو میرمنو سره یې څنګه ژوند کاوه. پیغمبر علیه السلام که موږ تاسې د هغه زندگی مخته کیدو نو بلا شکه چې موږ به یو مثبت ژوند ولرو او یو خوښ او خوشحاله ژوند به ولرو. که یو څوک غواړي چې یو ښه رهبر له ځانه جوړ کړي، یو ښه حکیم له ځانه جوړ کړي، یو ښه میړه له ځانه جوړ کړي نو هغه به ضرور د پیغمبر علیه السلام زندگی و مخته ږدي او د هغه زندگی به تعقیبوي. نو بیا به د ده ژوند ډیر خوښ او خوشحاله وي او واقعا زندگی به یې هم مثبت زندگی وي. په ټولنه کې به یې مثبت رول ادا کړی وي. په خپل ژوند کې په خپله کورنۍ کې به یې ډیر مثبت رول ادا کړی وي او دا ډیر ضرور ده. د پیغمبر علیه السلام د ګډ ژوند ځینې هغه نمونې را اخلو او له تاسو سره یې شریکوو. د پیغمبر علیه السلام 11 بیبیګانې وي او د هغو مبارکو نومونه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې د خویلد لور ده او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده او حفصه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ده او سوده د زمعه لور ده. سوده رضی الله تعالی عنها د زمعه لور ده او زینب رضی الله تعالی عنها د جحش اسدی لور ده او بل زینب رضی الله تعالی عنها د خزیمه هلالی لور ده او ام سلمه چې اصلي نوم یې هنده ده رضی الله تعالی عنها د ابو امیه مخزومی لور ده او ام حبیبه چې اصلي نوم یې رمله ده رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان اموي لور ده او میمونه رضی الله تعالی عنها د حارث هلالی لور ده او جویریه رضی الله تعالی عنها د حارث مستلقی لور ده او صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حی نغدیری لور ده. دا 11 بیبیګانې د پیغمبر علیه السلام سره زندگی کړې ده او د ده په ژوند کې 2 دانې وفات شوي دي
او 9 بیبیګانې تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام وروسته وفات شوي دي. 2 بیبیګانې چې مخکې یو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ده او بل زینب د خزیمه هلالی لور ده رضی الله تعالی عنها. د دغو بیبیګانو سره بېشکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغسې ژوند وکاوه، هغسې ژوند یې وکاوه چې الله تعالی په خپل کلام فصیح کې وایي وعاشروهن بالمعروف. د بالمعروف مثال پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله زندگی کې و ټول مخلوق ته و ټول امت مسلمه ته وښوی چې همداسې زندگی لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خپلو بیبیګانو سره ژوند وکاوه. او د دغې کلمې چې بالمعروف، د بالمعروف زندگی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله جل مجده په کلام کې ویلی و چې تاسې له خپلو بیبیګانو سره هم داسې زندگی وکوئ چې هغه بالمعروف زندگی. چونکه چې نن ورځ هم دومره مشکلات دي او زیات مشکلات دي او د طلاقو او یو ډیر لوی تعداد په دې اوس زمانه کې ده. د نکاح په نسبت باندې که فیصدي راواخیستله سي په امت مسلمه کې چې د ورځې په میاشت کې څو نکاحې کېږي هم د هغه 21% زیاته طلاقونه زیات دي. که په 100% کې 21% طلاقونه زیات دي. ولې؟ وجه دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زندگی نه تعقیبي. کله که موږ هغه زندگی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې له خپلو بیبیګانو سره زندگی کوله او هغه تعقیب کو، دا ستونزې خود به خوده باندې په هغه ورځ باندې حل دي. نو د طلاقو کچه په خاطر د دې باندې زیاته ده چې ما وویل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی نه تعقیبي. کله که موږ تاسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چلند له خپلو میرمنو سره هم هغه تعقیب کو، نور به دغه ستونزه حل وي. تر بیا پورې تاسو په لوی او مهربانه الله جل مجده سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.